سندوس نساجي صنعتي فابریکه معرفت د یو تجارتي او صنعتي پروژه تجارتي اعلان نه دی، بلکې د یو ملي عزم او قوي اقتصاد، پیاوړی صنعت، رفاهیت، پرمختګ او د خودکفا افغانستان پیغام له ځان سره لري. منسوجات په برخه کې ملي او اجتماعي پرمختګ، اقتصاد رشد او کاري زمینه برابروي. د هیواد په سطح د افغانستان طبیعي منسوجاتو تولیدي زیاتوي او د هیواد د شته داخلي خامو موادو څخه باکیفیت رخت او کند شمیر مختلف نوعه منسوجات جوړوي او صادروي. بیا د باکیفیت رخت او منسوجاتو د ګڼ شمیر قسمونه او رنګونه په برخه کې خپل هیواد غني او سیالانو سره سیالوي. د منسوجات په برخه کې د هیواد ځوان کشر په مسلکي او فني توګه روزي او د ټولنې د خدمت لپاره وړاندې کوي. د صنعت او تجارت په برخه کې د غټو او وړو متشبثینو خصوصي پانګونې لپاره طلایي فرصت دی. د هیواد داخلي طبیعي زیرمو او شته خامو موادو څخه تر امکان حده پورې عظیمه استفاده کوي. د منسوجات په برخه کې د بازار تقاضا پوره کوي. د شرعي او قانوني اصولو په رڼا کې عادلانه ګټه کسبوي او د ونډوالو مالي بنیادونه قوي کوي. خو دا هر څه د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون او د افغانستان تجارت صنایع وزارت د هرخیزو هڅو او همکاریو نتیجه بولو. ځکه د اسلامي امارت د راتګ سره سم هر نوع صنعت، تجارت او پانګونې لپاره یو سالمه فضا برابره شوې ده او په ټوله هیواد کې سرتاسري امنیت حاکم شو. د صنعت او تجارت کاروان لاریون ته هر برخه کې همکاري او مصونیت الهام او ډاډ ورکړي او لا هم د هیواد پرمختګ او رفاهیت په برخه کې تشجیع او همکاري لپاره شپه او ورځ د ټولو هیوادوالو پر مخ دروازې پرانیستې دي او د هر څه د هیواد سره د بېساري لیونۍ مینې ښکارندویي کوي. زه د سندوس نساجي صنعتي فابریکې د رئیس په توګه د ټول هیوادوالو او د افغانستان اسلامي امارت د قدرمنو منصوبینو ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې د سندوس نساجي صنعتي فابریکه به د خپل فعالیت سره شروع سره سم د افغانستان صنعت په برخه کې یو نوی باب پرانیسي او د هیواد په نږدې وخت کې به پرمختګ، رفاهیت لوري ته سوق او شرعي او قانوني اصولو او نړیوالو معیارونو په رڼا کې به د سیالانو سره سر کړي. په افغانستان په هغه بحث کې چې د زراعت نه رانیول یې چې پنبه یا پخته د هغو دغه حلقه زنجیروي ټوله به انشاءالله په همدې ملک کې تکمیلیږي که هغه د هغو نه تار وودل ښایي، که د هغو نه بیا رخت جوړول ښایي، که د هغو د پنبه دانې نه بیا د غوړیو تولید ښایي، که هغه د چرګانو د دانو دپاره، د کنجاړۍ دپاره، یعنی دغه حلقوي زنجیر د دغو زراعتي محصول چې زموږ استاسو یو ډېر ښه صادراتي زراعتي محصول دی چې په منطقه کې ساری نه لري، دا نه الحمدلله موږ وتوانیدو د سندوس د فابریکې همکاران او زموږ صنعتکاران د لوی قندهار کې داسې یوه فابریکه جوړه کړې چې زه خپل هلته ورغلی یم، واقعا مو افتخار پرې وکړو. د ستاسو د یوه کشر ورور په صفت باندې کله چې د دغه فابریکې نه ما لیدنه که د خپلو همکارانو سره تاسو یقین وکړئ چې د ما د ژوند د ښو خاطرو نه چې کله تقریبا یو 10 کاله به کېږي څه زیات موږ په صنعت کې دلته اخته یو کار کوي د افغانستان په صنعتي کېدو کې د فابریکو مختلف فابریکې هم لیدلې، خو د ما د ژوند یوه ډېره ښه خاطره همدغه وه چې ما د سندوس د فابریکې نه، د سنو فارما نه، د سیمټو د تولید د فابریکې نه په قندهار کې لیدنه وکړه او ډېر خوښ شولم. د سندوس فابریکه ما چې هلته د رئیس صاحب نه وخت کې پوښتنه وکړه په هغه سټانډرډ چې جوړه شوې ده، زه خو په دې ملکو کې ډېر ګرځم چې د فابریکې ته موږ خپله صنعتکاران یو چې د فابریکې ته څنګه ورداخل شوم، ولې الحمدلله داسې فابریکه په ډېرو ځایو کې نشته، ځکه په هغو معیار جوړه شوې چې هغه معیار ما مثلا په پاکستان کې ډېرې فابریکې د رخت لیدلې
خو داسې فابریکه ما نه ده لیدلې. انشاءالله دا د افغانانو دپاره افتخار دی او بیا د موږ د افتخار دی چې الحمدلله په دغه د ستاسو د اعتبار په نتیجه کې زه د تاسو د کشر ورور په صفت باندې چې دغه سکتور د یو خادم خدمتګار په صفت باندې ځان ته فخر ګڼم چې الحمدلله په خوا کې مو داسې همکاران شته، داسې صنعتکاران شته چې د وطن سره او د ملک سره مینه لري. خالق رب العالمین دې موږ تاسو ټول ته توفیق راکړه چې دغه خپل ورونو خویندو دغه مهاجرینو غم وخوړی شو او وکولای شو په خپلو فابریکو کې، په خپلو کروندو کې، په خپلو کورونو کې دې ته زمینه د کار او اشتغال برابره کړو. زه بیا هم دا وایم، بیا دغه مجلس ته وایم، ګورئ ورونو، په صنعت کې د صنعت کارګر د سعودي کارګر نه دی. په صنعت کې، په فابریکه کې یو کس چې کار کیږي په مارکیټ کې د 15 نه تر 250 پورې کارونه ایجادوي. ځکه خو دنیا ټوله نن په صنعت ولاړه ده. ټوله دنیا دا کوشش کوي چې ملک صنعتي شي. ټوله دنیا دا کوشش کوي چې خپل تولیدات ولري، صادرات ولري، نه واردات. ما لاس واري ویلي بدترین عواید، خجالت ترین عواید واردات عواید. خو موږ دوی ته خوشحاله یو. دا په نورو ملکو کې عیب دی، یار دی چې څوک په وارداتو باندې عواید کو. یعنی د ملک نه دی دا $100 ولاړل، بیرته دغه نه $2 ته د خپلو پیسو عواید دی. دغه پیسې چې موږ په جوب کې دي دا د افغانانو روپۍ دي، دا د امارات اسلامي روپۍ دي، د حکومت روپۍ دي. 100 روپۍ دي درسه ولاړې په دې د یو شیخ واخیستل، دغه خپلو پیسو نه بیرته عواید خلي. داسې نه کېږي. دوی ته عواید نه وایي، دا خجالت ترین عواید دي. دا ما په کمیټه تعرفه کې ویلي، د امارات اسلامي مشرانو ته په شورای وزیرانو کې مې دا ویلي، ښه عواید دا دي چې صادرات وکړي، یو څه شی صادر کړي، دغه ته عواید وایي. او هغه ملکونه چې داسې عواید ولري هغه ملکونه په پښو ودري. په تاریخ کې به داسې دولت څوک ثابت انشاءالله نه کړي. یو افغانان یو ماشوم د سلاح په منځ کې ولاړ دی، خو امارت ټول مشران ونه خبر دي، هغه ورپسې جزونه لګي چې دا لوی لوی مصرفونه دا وشي. خو مونږ یو افغانای بچای نشو برداشت کولی چې هغه له په سیلاب کې ایسار یو سیلاب دی وړي. داسې مشران په ټوله نړۍ کې الحمدلله څوک به مثال نه کړي وړاندې. نور زمونږ خوږو محترمو د امارت ټول مشران و کشران د ستاسو په خدمت کې دي، د تاسو په خدمت کې دي، د تاسو په درد او په فریاد کې دي. الحمدلله بیان نه اوږدوم، مونږ بیا هم د اتقای تجارت رئیس صاحب ته، د سندوز د فابریکې رئیس صاحب ته، راتللو میلمنو ته بیا هم موږ تاسو ته مبارکای وایو. الله د ستاسو په د راتلو کې خیر او برکت واچوي. دوستانو، افغانستان تقریبا 40 میلیونه نفوس لري. 40 میلیونه نفوس، په 40 میلیونه نفوس کې ضرورت دی چې موږ باید د ټکسټایل یا د رخت فابریکه ولرو. د رخت فابریکه تقریبا دا که تقسیم کې موږ یو ورځ حساب کوو زموږ د یو همسایه ملک سره تقریبا 40 میلیونه په کال کې عموما دا رواج دی چې 2 جوړې کالي خامخا کوي، دا یو څوک 10 جوړې کوي. لکه اوس حاجي خان اکا چې دی هغه شاید هر ورځ حاجي محمد خان صاحب هر ورځ شاید یوه جوړه کالي وکړي. خو بعضې نور خلک چې دي هغه بیا خامخا د 2 جوړې کالي حتمي دي. دا که په 2 کې ضرب کړي دا تقریبا 8 میلیونه کېږي. 8 میلیونه ضرب کړي ماکسیمم که چیرې کوچنیان ورسره حساب کړي دې ورته کې دا که په 3 متره کې ضرب کړي دا تقریبا ډېر په میلیونو ټوکر کېږي. دا هغه سنجش زموږ سره راسره دی. کوشش پر دې وسو د کندهار د ځوانانو تجارانو، هغه تجاران چې اوس په معاصر وخت کې په کمپیوټر او د منطقې په اقتصاد بلد دي، دوی دا تصمیم ونیوي چې په کندهار کې باید موږ یوه د رخت فابریکه ولرو. کندهار لکه د مخه چې کمیزایه صاحب اشاره ورته وکړه، کندهار د سیمنټ په بخت کې هم خپل کار کوي او کندهار د سنو پرما په بخش کې هم خپل شخص کوي، د شفاخانو په بخش کې هم خپل رول لوبولی دی چې څنګه وکولی سي د عام د افغانستان دپاره خدمات وړاندې کړي. نو لهذا ضرورت د دې احساس دی چې په کندهار کې باید یوه د نساجي فابریکه ولري. دا د زنځیر حلقه ده. د زنځیر حلقه په دې ده چې په دې سره د افغانستان زراعت ته مهمې
پرمختګونه راځي. زراعت تاسې ګورئ چې په افغانستان خلک 85% په زراعت دی او د کندهار حوزه چې ده تقریبا چې د کوکنار کله هلته بنده ده اوس تقریبا په لوی کندهار کې لکه هغه هلمند، اروزګان، فراه، درجي ټولو پورې. نو ضرورت دی چې داسې یو فابریکه موږ جوړه کړو چې خلکو ته هم د کار پیدا سي او هم د کار اسباب ورته برابر سي. نو لهذا د دې فابریکې جوړښت ضرورت او پل صاحب ناست دي د نوم راسیر سو نو دا ضرورت چې په کندهار کې باید دا فابریکه سي. د افغانستان اسلامي امارت او ټول اړوند چارواکي په دې کې پوره همکاري ورسره کړې ده چې دوی در دغه ځای پورې فابریکه رسولې ده. د فابریکې دپاره څه شي اوس ضرورت دی چې موږ وکړو؟ خاصه همکاري زموږ د جناب محترم معین صاحب صدر اعظم څخه تم توقع ده. یعنی د دې فابریکې عامو تجارانو مې غږ دی، خصوصا د رخت د اتحادیه دلته زموږ سره راغلې ده. حاجي صاحب باید نن لږ چې یو څوک د حج راغلی والته مصروف و، د هغه همکاري یا د ټولو رخت والاو همکاري ده. زما پر ټولو سرمایه ګزارانو غږ دا دی څوک چې اوس واردات لري خپله 10% فابریکه دې داسې یوازې نه د لومړي ځل دپاره موږ باید سندلوس فابریکه تقویه کړو چې دا کار ته ودرېدل. دا به موږ ته یو ښه تجربه په لاس راکړي. د ښې تجربې په نتیجه کې به موږ ته ښه کار په لاس راکړي. د ښه کار په نتیجه کې به افغانستان یو هوسا او ډېر خپل رفاه ته به ورسېږي. آرزو مې دغه ده چې دواړه ټوله لاسونه سره یو کړو. امارت به زموږ امنیت نیسي، موږ ته به سهولت پیدا کړي، موږ ته به په مالیاتو کې سهولت پیدا کړي، موږ ته به په لارو کې لکه اوس چې سهولت پیدا کړي. شفقت به کوي پر خپلو خلکو باندې او ملت به بیا د هغه اطاعت کوي. د حکومت په شفقت او د ملت په اطاعت کې کولی شو چې وطن پر مخ بوځو. موږ څنګه کولی شو چې صنعت ته خام مواد برابر کړو او دوی د صنعت په خامو مواد باندې هغه مشکلات چې دوی د خام مواد په رابطه باندې لري هغه خام مواد موږ ورته پوره کړو. سا کال موږ پروګرام دادو چې 2 میلیارده افغانۍ موږ مسله هغه شرکتو ده چې د زراعت په چوکاټ کې پروګرام لري موږ مسله چمتو یو چې هغه ته هم په کافي اندازه باندې پیسې د انکشافي صندوق د اصولو مطابق ورته ورکړو. او دغه فابریکه د صندوق دته هم زه وعده ورکوم چې 10% موږ مسله کې یا د انکشافي صندوق د اصولو مطابق موږ دته آماده یو چې تاسو ته پیسې درکړو. موږ غواړو چې څنګه کولی شو د خپل تولیدات ته روش ورکو او صنعت په پښې باندې ودرېږي او د وارداتو مخه ونیول شي او صادرات موږ ولرو. په اقتصادي لحاظ پرمختګ او اقتصادي استقلال د هغه وخت موږ او تاسې ترلاسه کولی سو تر څو موږ او تاسې په افغانستان کې خپل د ضرورت وړ تجارتي توکي په خپل هیواد کې تولید کو او موږ او تاسې د صادراتو او د وارداتو تر مابین بیلانس یا مساوي او یا هم صادرات تر وارداتو زیات سي. لله الحمد موږ او تاسې په تېرو 4 کلونو کې ولیدل چې د اسلامي امارت ټوله رهبري د اسلامي امارت قدرمن مشرتابه او ټول مشران دې ته متعهد دي چې موږ به افغانستان کې یو اقتصادي انقلاب راولو او موږ به افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې مستقل کوو او خودکفا کوو. به تر هغه وخته پورې په افغانستان کې اقتصادي استقلال نشي راتلی تر څو موږ او تاسې افغانستان د یو وارداتي افغانستان په ځای په صادراتي، صنعتي او تولیدي افغانستان باندې بدل کړو. خو لله الحمد په تېرو 4 کلونو کې په دې برخه کې ډېر کار شوی. هغه ملګري او هغه ځوانان چې هغوی د موږ او د تاسې د خپل داخلي تولید او صنعت نه لیدنه نه ده کړې، هغوی فابریکو ته نه دي تللي، هغوی ته به دا خبره ډېره بعیده ښکاري. خو موږ او تاسې په تېرو 4 کلونو کې
دا زه په چیلنج سره ویلی سم چې د تیرو 20 کلونو نه ډېر زیات مزل موږ په تیرو 4 کلونو نه کړی چې په تیرو 20 کلونو کې افغانستان د صنعت او د تولید په برخه کې او د افغانستان د خودکفایي په برخه کې څومره مزل کړی وو الحمدلله موږ د هغې څو چنده مزل په تیرو 4 کلونو کې کړی که تاسې ولاړ سئ د کابل صنعتي پارک همداراز د هرات د لرغوني او باستاني ولایت د صنعتي ښارګوټي نه لیدنه وکړئ هلته به تاسې داسې فابریکې وګورئ چې هغه به د سیمې په کچه په هغو کې ډېره غټه سرمایه ګزاري سوې او الحمدلله په هغه بخش کې موږ اوس خودکفایي ته رسېدلي همداراز په کندهار ولایت کې چې تاسې د سمټو په برخه کې د قدرمنو تاجرانو سرمایه ګزاري وګورئ همدارنګه د دوایي په برخه کې که تاسې د سنو فارما فابریکې ته ولاړ سئ نو په بې اختیاره شکل به تاسې داسې یو خوشحالي احساس کوي چې لله الحمد د اسلامي امارت په راتګ سره واقعیت چې افغانستان د خودکفایي خواته څومره مزل کړی اول خو د سندوس د سهامي شرکت رئیس او ټولو سهامدارانو ته د دې لوړ او قدرمن افتخار چې دوی د ټول افغانستان لپاره او د ټول افغانستان ولس ته یې ورکړو چې دوی د رختې جوړولو فابریکه جوړوي دوی ته مبارکي یم الله جل جلاله دې د دوی د ستړیاوې او په دې کار کې برکت وشي لکه څرنګه چې افغانستان یو زراعتي هېواد او د افغانستان 80% وګړي په زراعت مصروفه دي نو د داسې فابریکو ایجاد په حقیقت کې د زراعت رشد خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او په دې سره د افغانستان په اقتصادي رشد کې زیاتوالی راځي که چېرته لکه څنګه چې مخکې یاداولي وسوه په اول فاز کې د 50,000 متره رخت جوړولو لپاره که موږ فرض کړو په هلمندو قندهارو مزارو هراتو مختلفو ولایتونو کې موږ د پنبې کار لرو او په دې کې د افغانستان غریب دهاکین مصروفه دي دوی د دې لپاره بازار نه درلودو د دې د پراسس سنټرونه یې نه لرل او همدارنګه دا به په ډېر یو ناچیزه قیمت باندې چې هغه دوی مصرف یې هم نه پوره کاوه خلکو به ترېنه اخیستل او هغه به شاوخوا هېوادونو ته صادرېدل نو اوس الحمدلله د دې فابریکې په ایجاد سره به د موږ د پنبې د کار سطحه نور هم لوړه شي په دې سره به په دې فابریکه کې چې کوم خلک مصروفه دي حد اقل په دې سره د ما په خپل فکر باندې او تحلیل باندې زرګونه خلکو ته د کار زمینه برابرېږي هم زراعت والا ته هم صنعت والا ته او هم هغه تجار ته چې د دې تجارت کوي کپړه تولیدوي څومره ډېر زیات دوکانونه لرو موږ د کپړې په افغانستان کې مستهلکین یې څومره ډېر دي نو دا یو ډېر لوړ افتخار ده او ډېر غټ افتخار ده نن الحمدلله موږ د سهامي شرکتونو د جوړېدلو شاهدان یو چې د هغو څخه یو هم سندوس فابریکه ده چې ډېر د اړتیا وړ توکي تولیدوي تاسو دوستان که تاریخ سره بلدتیا لري د هند ولسمشر ګاندي چې څه وخت سټیج ته ودرېدی نو ډېر خوشحاله و ول نن زه مکمل هندی ستاسو په وړاندې ولاړ یم د څه کړي و چې یو ټوټه ټوکر چې هند جوړ کړی و هغه په ځان تاو کړی و ول نو زه نن هندی یم ولې د بل چا توکي مې په بدن باندې نسته په دې هیله چې موږ یو وخت ټول افغانان اوسو د مصرف څخه نیولې تر هر څه پورې مو تر ترانسپورټ او تر هر څه مو افغاني توکي استفاده کړي اوسېږي نن الحمدلله امارت اسلامي داسې یو قوانین یا داسې حکمونه زموږ غوږو ته رارسېږي چې ټول فرصت دی ټول طلایي چانسونه دي د هغو څخه دوستانو یادوري وکړه جناب معین صاحب ټول مسایل یاد کړله خو یو شی بل چې زه درته وایم چې په تیر نظامو کې دا څه نه و د خام موادو واردول تعرفه 0 د خامو موادو صادرول مطلق بند چې زموږ خام مواد دا یعنی بهترین فرصت دی چې زموږ صنعتکارانو ته مهیا دی نو اوس لازمه دا ده چې په اوسني شرایطو کې زموږ هیواد و صنعت ته اړتیا لري ارزښت هم دغونه ډیر دی دولت هم دومره پاملرنه کړې ده نو لازمه دا ده چې ټول سرمایه‌دار وګړي هغه پیسې چې په کورو کې په بکسو کې ساتلې دي هغه پیسې چې در بالښت لاندې ایښي دي او هغه پیسې چې د نورو نارواو کارو څخه اوس
الحمدلله د اسلامي او شرعي نظام په راتګ سره هغه کارونه بند سوي دي، لکه د تاریاکو کښت، لکه نور غیر شرعي کارونه چې دلته کېدله هغه دې راوړي، په صنعت کې دې مشغوله کړي او زموږ هیوادوالو ته دې د کار زمینه مساعده کړي او بهترینه زمینه یې په سندوس کې سرمایه گذاري ده. د سندوس په کمپنۍ کې فابریکه کې دې خلکو ته لار آزاده کړي. زه تایوان ته تللی یو کمپنۍ نه موږ مواد اخیسته، یو اس آی په نامه باندې یو کمپنۍ جوړه شوه، په هغې کې په زرهاوو تایوانانو د 15,000 ډالر نه نیولې تر 10,000 تر 1,00,000 پورې هلته سرمایه گذاري کړې او سهامي شرکت یې جوړ کړی. هغې نه ډېره غټه سرمایه جوړه شوه چې هغې د تولید د تیلو او د مواد خامو پی وي سي او د دانې او د څو رقمې هغې هلته تولید کو او نړۍ ته مالونه صادرول. سهامي شرکت دا د افغانستان لپاره ډېر مهم دی چې وړې وړې سرمایې راټولې شي او د هغې لپاره منجمنټ اداره فینانس ټول جوړ شي او دا سرمایې راټوله کړي د افغانستان په غټو کمپنۍ کې هلته سرمایه گذاري وکړي. او دا الحمدلله چې دوه ډېرې مهمې خبرې دي چې امن امان د یو سرمایه ګزار دپاره که نه ملي وي او که نړیوال ډېر مهم دی افغانستان کې چې دا راغلی چانس دی. او دویم دا دی چې زموږ سیاست د حکومت چې موږ یوازې امارت اسلامي پورې نه تړو، امارت اسلامي ټول موږ شریک په دې کې د افغانستان نن سبا سیاست اقتصادي هغه اقتصاد محوره دی، ټول نړۍ ته غېږه خلاصه کړې. ملت ته وایي چې راشي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. ملت نړۍ ته نه دی وایي چې ما ته خیرات راکړه چې زه دې مهاجرو ته ورکوم. هلته ورغلي چې څه یې وسه کېږي غېږه ورکړې. 10 کسان 20 کسان دا نن به پارکۍ سنایپر ټک ټک دروازه وټکوي، ایران نه راغلی کار راته راکوي. همدغه شرکتونه چې ملت ته هغه لاس ورکوي د مټ نه پورته کوي او موږ به د دغې ته انتظار کوو چې ټوکرې انشاءالله تعالی دوی کله تولید که او د مشرانو نیولو تر د سکتور خصوصي پورې او ملت پورې به دا استعمالو او دا افتخار به کوو. بیا په هغې ورځ کانفرانس نیسو چې نن دا ټوکر مونږ تولید کړي انشاءالله او هغه وارد کوونکي هغوی ته به هم چې راشي د خپل داخلي تولیداتو نه تاسو ګټه واخلئ.